السلام علیکم په خیر راغلی. نن زموږ لیکچر نمبر 5 دی. امید دی تاسو به پریویس چې کوم 4 لیکچر دی هغه به تاسو کتلي، او که څوک په دې چینل باندې نوي نو هغه دا چینل سبسکرایب کړئ او هغه پلی لیست دی ډي آی ټي ډپلوما ان انفارمیشن ټیکنالوژي په هغه کې 4 لیکچر چې کوم دی هلته اپلوډ شوي دي، نو هغه سټپ بای سټپ وګورئ چې په دې نیکسټ لیکچر باندې چې کوم دی تاسو پوه شئ. نو زموږ سره نن لیکچر نمبر 5 دی د ډي آی ټي آی سی ټي کورس لیکچر نمبر 5. نن زموږ د کلاس ایجنډا چې کوم ده هغه دا ده. په دې کلاس کې موږ نن دا ټاپک کور کوو: هارډویر اینڈ اټس کمپوننټس، storage device, discuss software and its type, computer application in different fields, system units component. په دې کلاس کې موږ نن دا ټاپک کور کوو. نو زموږ سره لاولنی دی هارډویر اینډ اټس کمپوننت. هارډویر څه ته وایي او د هغه کمپوننټس کم دي زموږ سره. نو زموږ سره هارډویر ډیفینیشن موږ داسې کولی شو: the physical component of a computer system that can be touched, seen and manipulated. د کمپیوټر سیسټم هغه فزیکل کمپوننټ چې هغه موږ ټچ کولی شو او لیدی شو او مینیپولیټ کولی شو. مطلب دا دی دا زموږ سره هارډویر کمپوننټ اف د کمپیوټر دی. لکه ماوس چې کوم دی که نه، د موږ د فزیکل کمپوننټ اف د کمپیوټر یو حصه ده که نه، یو کمپوننټ دی. نو دا موږ ټچ کولی شو او لیدی هم شو. داسې رنګه موږ چې کوم دی کیبورډ دی دا ټچ کولی شو، لیدی شو، مانیټر دی، ریم دی، مدربورډ دی، فزیکل مطلب هغه یو فزیکل وجود لري او هغه موږ لیدی شو، نو دې ته هارډویر وایي. صحیح ده. These components can be broadly classified into 5 main categories. او بیا دا کمپوننټ زموږ سره بیا براډلی چې کوم دی 5 مین کټګوري کې چې کوم دی ډیوایډ شوي دي. هغه کم دي؟ هغه دا دي: انپوټ ډیوایس، آوټپوټ ډیوایس، سیسټم یونټ، سټوریج ډیوایس اینډ کمیونیکیشن ډیوایس. نو هارډویر زموږ سره بیا په دې فردر مین کټګوریز کې چې کوم دی ډیوایډ شوي دي. نو هغه کې بیا زموږ سره لاولنی چې کوم کټګوري ده هغه ته انپوټ ډیوایس وایي. انپوټ ډیوایس زموږ سره څه دي؟ نو these are devices used to input data into the computer. کمپیوټر ته چې موږ په کوم ډیوایس باندې ډیټا ورکوو، کوم زموږ نه ډیټا اخلي، هغه ته څه وایي؟ انپوټ ډیوایس. فار ایگزامپل زموږ سره ایگزامپل دی کیبورډ. Keyboard used for typing text and entering command into the computer. د کیبورډ په تھرو باندې موږ یو ټیکسټ ټایپ کولی شو یا کمانډز کمپیوټر ته ورکوو. لکه دا تاسو کتلی شئ دا زموږ سره کیبورډ دی، په دې باندې موږ کمپیوټر ته ډیټا ورکوو. بل زموږ سره دی ماوس، used for pointing and clicking on object display on the screen. ماوس زموږ سره هم دا یو ډیوایس دی او په دې باندې موږ چې کوم دی ډیټا ورکوو. Scanner used for converting physical documents and images into digital formats. Scanner زموږ سره یو ډیوایس دی، په دې باندې موږ فزیکل چې کوم ډاکومنټس دی، لکه ستاسو سره په پیج باندې چې کوم یو ډاکومنټس دی هغه موږ یو ډیجیټل فارمیټ ته کنورټ کوو. نو دا زموږ سره انپوټ ډیوایس دی. فار ایگزامپل تاسو په موبایل کې کوم سکینر هم وي، په هغه باندې تاسو یو پکچر دی هغه تاسو چاته لیږئ، نو هغه په کوم سکینر باندې سکین کوي او هغه بیا ولیږئ. بل زموږ سره دی مایکروفون، used for capturing audio and inputting it into the computer. دا زموږ سره مایکروفون دی، په دې باندې موږ آډیو کیپچر کوو او هغه کمپیوټر ته ورکوو. ټچ سکرین، used for inputting data by touching the screen into your finger. په دې باندې موږ چې کوم دی سکرین ټچ کوو که نه، نو یو خپل فنګر سره، نو په دې باندې موږ یو انپوټ کمپیوټر ته ورکوو. دا زموږ سره انپوټ ډیوایسز دي. بل زموږ سره د output devices. These are devices used to display or output information from computer. دا زموږ سره output هغه devices دي چې هغه موږ ته یو output د کمپیوټر نه ډسپلی کوي یا یو output information موږ ته راکوي. نو هغه کې زموږ سره example دی مانیټر، used to display text, images and video on the screen. مانیټر څه کار دی؟ مانیټر موږ ته ټیکسټ شو کوي، امیجز شو کوي او ویډیو په سکرین باندې موږ ته شو کوي. لکه دا زموږ سره آوټپوټ ډیوایس یا مانیټر دی. پرنټر، used to produce hard copy of documents and images. او پرنټر زموږ سره یو آوټپوټ ډیوایس دی، دا زموږ سره څه پروډیوس کوي؟ موږ په کمپیوټر کې زموږ سره ډیجیټل ډیټا وي، هغه موږ یو پیپر باندې چې کوم دی موږ په کار وي، نو هغه موږ ته پرنټر موږ کنټرول پی وو هغه کنیکټ وي او موږ ته یو پیپر باندې چې کوم دی خپل ډیټا راکړي. دا زموږ سره پرنټر دی، دا زموږ سره پرنټر دی.
speakers used to output audio from the computer. speaker زموږ سره چې کوم دی audio دا هغه د کمپیوټر نه موږ ته راکوي. دا تاسو کتلی شئ د speaker دا هم یو output device دی. projector used to display a large image on a screen or wall. د projector زموږ سره چې کوم دی دا موږ سره یو large image چې کوم دی په screen یا په wall باندې display کوي. headphone used to listening to audio output from the computer. او دا موږ ته یو آډیو راکوي د کمپیوټر نه. هیډفون زموږ سره ځینې وخت کې انپوټ آوټپوټ دواړه هم کیدای شي. په دې کې به کمپیوټر ته هم یو هغه مایک پکې هم لګېدلی که نه، نو هغه انپوټ هم ورکوي کمپیوټر ته او په دې باندې موږ ته آوټپوټ هم راکوي. نو دا دواړه انپوټ آوټپوټ دواړه دي. ټیک شو. خو میجارټ چې کوم دی دا زموږ سره آوټپوټ ډیوایس یوز کیږي. بل زموږ سره system units, the main body of the computer that contain the motherboard, CPU, RAM and other components. زموږ سره system units کم دي. زموږ سره system units هغه دي دا the main body of the computer system دی چې په هغه کې زموږ سره motherboard مشتمل دی، CPU مشتمل دی، RAM مشتمل دی and other components. motherboard زموږ سره دا دی، دا main board دی، د system board ورته هم موږ ویلی شو. صحیح ده. CPU زموږ سره موږ خیال کړی موږ یاره هغه باکس سیستم باکس چې کومې موږ دغه ته سی پی یو وایي. هغه سی پی یو زموږ سره نه وي. سی پی یو زموږ سره یو چپ دی، سنټرل پروسیسینګ یونټ دی، یو مایکرو پروسیسر ورته موږ هم شو ویلی. زموږ سره سی پی یو دا یې دا زموږ سره سی پی یو ده. ریم زموږ سره رینډم اکسس میموري دا زموږ سره ریم دی، دا زموږ سره ټمپرري سټوریج ډیوایس دی. نو زموږ سره په سیسټم یونټس کې چې کوم دی دا مین باډي اف د کمپیوټر وي چې په هغه کې مدربورډ وي، کیبورډ وي، ریم وي او ادر کمپوننټس وي. It is the central hub of the computer system that controls all of its operation. او دا زموږ سره د کمپیوټر سیستم یو سنټرل هب دی چې هغه ټول اپریشن څه کوي؟ پرفارم کوي. بل زموږ سره storage devices دي. These are devices used to store data in program permanently or temporarily. دا زموږ سره devices دي. storage هغه devices دي چې هغه زموږ سره data او programs permanently مستقل یا عرضي سټور کوي. هغه ډیوایس چې هغه زموږ سره ډیټا سټور کوي عرضي یا مستقل، نو هغه ته سټوریج ډیوایس وایي. نو په هغه کې زموږ سره اګزامپل دی هارد ډیسک ډرایو HDD used to store data and program permanently. په هغه کې موږ ډیټا زموږ سره سټور کوي پروګرامز مستقل، لکه دا زموږ سره هارد ډیسک دی. solid state drive SSD چې ورته وایي، نن سبا په لیپټاپو کې SSD راځي. A faster alternative to HDD that also store data and programs permanently. دا زموږ سره هم یو permanent storage device دی. د هارد ډیسک الټرنیټ راغلی دی خو دا تیز وي. دواړه permanent storage devices دي خو زموږ سره SSD چې کوم دی هغه faster وي د storage نه، د هارد ډیسک نه سوري. بل زموږ سره USB flash drive used to store data and programs permanently. USB زموږ سره data permanently store کوي، دا زموږ سره USB ده. memory card used to store data and programs permanently. او زموږ سره memory card موږ دغه رنګ چې کوم دی data او program په دې کې permanently store کوو، دا زموږ سره memory card دی. storage devices دی. optical disc CD DVD Blu-ray used to data and program permanently. او دا زموږ سره CD optical disc دی ته وایي. په دې کې موږ هم data او program چې کوم دی permanently store کوو. بل زموږ سره communication devices. These are devices used to connect the computer to other devices or network. دا زموږ سره هغه devices دي چې موږ کمپیوټر د نورو devices سره یا network سره چې کوم دی connect کوي. نو example زموږ سره دی modem used to connect the computer to the internet. دا زموږ سره modem دی. modem زموږ سره هغه device دی چې هغه زموږ کمپیوټر د انټرنیټ سره چې کوم دی connect کوي. د بهر نه انټرنیټ راشي موږ ته modem لګولی، نو هغه نه چې کوم دی بیا موږ نور سیسټم یې connect کوو. network interface card NIC ورته وایي. دا زموږ سره NIC دی. used to connect the computer to a local network. دا زموږ سره چې کوم کمپیوټر دی هغه د local network سره connect کوي. router used to route data packets between network. او router دا زموږ سره router دی. router دا کاري چې different network زموږ سره connect کوي او دا routing کوي. best path معلوموي، short path معلوموي. wireless access point wave ورته وایي. used to connect wireless device to a network. زموږ سره wireless mean wire تار ته وایي او less چې without wire. نو دا زموږ سره یو کنیکشن جوړوي د ډیوایس سره وایرلیس لکه without wire. دا زموږ سره wireless access point دی. bluetooth adapter used to connect the computer to bluetooth
enable device. bluetooth adapter زموږ سره دا یو devices دی چې دا زموږ سره د کمپیوټر چې کوم دی د bluetooth سره کنیکټ کوي که خیال لیکلی هغه نو کم ماوسز چې راغلي without cable وي نو دا bluetooth adapter موږ په کمپیوټر کې insert کو او بیا ماوس زموږ سره without cable کار کوي نو دا زموږ سره دی communication devices. بل زموږ سره discuss software and its type. software څه ته وایي hardware خو موږ ووایو خو software څه ته وایي نو software زموږ سره a set of instruction or program دا زموږ سره set of instruction دي یا program دي that tell a computer what to do and how to do دا کمپیوټر ته وایي چې موږ څه وکړو او څنګه یې وکړو لکه for example computer needs instruction for doing any job because it is a machine and cannot do anything on its own کمپیوټر زموږ سره یو ماشین دی دا په خپله هیڅ هم نه پیژني نو نه څه جواب پرفارم کولی شي نو دې ته موږ څه انسټرکشن ورکوو هغه انسټرکشن چې کوم دی په هغه باندې کمپیوټر کار کوي دا زموږ سره یو سیټ اپ پروګرام موږ ورکوو یو سیټ اپ انسټرکشن موږ ورکوو نو په هغه انسټرکشن باندې دا پروسیسینګ کوي او هغه خپل جواب پرفارم کوي بیا سافټویر زموږ سره it can be broadly classified into two main categories دا سافټویر به زموږ سره دوه مین کیټګوري ته چې کوم دی دا کلاسیفای شوی دی یو ته سیستم سافټویر وایي یو ته اپلیکیشن سافټویر وایي ها زموږ سره سیستم سافټویر دینه مخکې که تاسو چینل نه سبسکرایب کړئ چینل سبسکرایب کړئ د خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ او دا زموږ سره ډي آی ټي کورس دی دا مونږه خو انشاءالله سرته رسو سټپ بای سټپ آی سی ټي نیټورکینګ سټپ بای سټپ ایم ایس افیس ورډ ایکسل هر یو مونږ سټپ بای سټپ کو نو کومو سټوډنټانو چې ډي آی ټي کې اډمیشن کړی په یو انسټیټیوټ کې خو هلته لرنینګ اپرچونټي تاسو ته اویلیبل نه وي نو تاسو د دې نه چې کوم دی خپل آی سی ټي کور په خپل کور نه د خپل افیس نه زده کولی شئ او بیا ایگزام هلته ورکړئ نو تاسو ته به اسانه نو راځئ واپس خپل ټاپک طرف ته زموږ سره دی سیستم سافټویر به دوه دغه ته ډیوایډ شوی سیستم سافټویر وس څه ته وایي This is the software that control and manage the hardware and other software on the computer. System software زموږ سره هغه سافټویر دی چې هغه زموږ سره هارډویر او سافټویر په کمپیوټر باندې منیج کوي او کنټرول کوي سیمپل Its main purpose is to provide a platform for other application software to run. او دا یو main purpose د دې ځای دا یو پلیټفارم پرووایډ کوي چاته نور اپلیکیشن سافټویر لپاره چې په هغه باندې رن شي فار ایگزامپل ستاسو سره ایم ایس ورډ یو اپلیکیشن سافټویر دی دا تاسو انسټالوئ چې ستاسو سره وینډو نه وینډو زموږ سره یو سیستم سافټویر دی چې وینډو ستاسو سره په یو سیستم کې نه وي نو هغه هسې ډبې نو هغه باندې تاسو ایم ایس ورډ نشئ انسټالولی نو دغه رنګې سیستم سافټویر یو پلیټفارم پرووایډ کوي د اپلیکیشن سافټویر لپاره چې هغه په هغه باندې رن شي بیا زموږ سره سیستم سافټویر ټایپس دی ټایپ اف سیستم سافټویر په هغه کې زموږ سره اپریټنګ سیستم دی او اس ورته وایي This is the most important system software that manage the computer hardware and resources. Operating system زموږ سره یو ټول نه یو اهم سافټویر دی سیستم سافټویر دی چې هغه کمپیوټر هارډویر او ریسورسز منیج کوي مطلب دا دی چې اگزامپل زموږ سره مایکروسافټ وینډو میک اپریټنګ سیستم او لینکس مایکروسافټ وینډو په یو کمپیوټر کې چې کوم دی وینډو نه وي نو د هغه هیڅ حیثیت نه د دې مثال د یو روح دی چې په انسان کې روح نه وي که نه نو هغه یو کار هم نشي کولی نو اپریټنګ سیستم مثال چې کوم دی زموږ سره د یو روح دی د کمپیوټر سیستم چې هغه نه وي نو هغه نه بغیر یو کار هم نه کیږي صحیح شو نو دا زموږ سره دی ته اپریټنګ سیستم لکه مایکروسافټ وینډو میک اپریټنګ سیستم لینکس دا زموږ سره او اس دی اپریټنګ سیستم دی بل زموږ سره device drivers. These are the system software programs that allow the computer to communicate with hardware device such as printer, scanner and camera. Device driver زموږ سره هم یو سیستم سافټویر دی چې دا زموږ سره کمپیوټر الاو کوي چې هغه د هارډویر ډیوایس سره کمیونیکیشن وکړي کمیونیکیټ وکړي فار ایگزامپل پرنټر دی هغه سره چې کوم دی خپل ډرایور موږ انسټال دي نو هغه زموږ سره کمپیوټر هارډویر سره بیا کمیونیکیټ کیږي ځینې ټیم کې تاسو وای فای چې کوم دی وینډو کې وای فای تاسو سره کنیکټ نه نو هغه کې ډرایور نه چې هغه ډرایور تاسو انسټال کړئ نو هغه د هارډویر سره بیا کمیونیکیشن وکړي دا زموږ سره ډیوایس ډرایور دا زموږ سره سیستم سافټویر یو ټایپ دی بل زموږ سره یوټیلیټي پروګرام these are tools that perform various system maintenance tasks such as disk cleanup virus scanning and system backup یوټیلیټي پروګرام زموږ سره اصل کې یو ټول دی چې هغه
مختلف سیستم پرفارم مینټیننس ټاسک پرفارم کوي. فار ایگزامپل یو سیستم کې زموږ سره unnecessary فایل دي، نو هغه موږ د څه په ذریعه باندې ریموو کولی شو؟ د ډیسک کلین اپ په ذریعه باندې موږ ډیسک کلین اپ په دغه کې ولیکو، هلته لاړ شو، کوم unnecessary فایل نو هغه زموږ سره ډیلیټ شي. یا وایرس سکیننګ، انټي وایرس موږ د څه لپاره انسټالوو؟ چې هغه موږ کوم وایرس دی هغه پې سکین کړو، هغه ریموو کړو، نو دې ته یوټیلیټي پروګرام وایي. او داسې زموږ سره سیسټم بیک اپ موږ لرو، دا زموږ سره یوټیلیټي پروګرام دی. بل زموږ سره دی د سافټویر ټایپس دی اپلیکیشن سافټویر. This is the software that is designed for specific tasks or applications such as word processing, graphic design or gaming. software application software زموږ سره هغه سافټویر دی چې هغه یو سپیسیفیک ټاسک یا د اپلیکیشن لپاره ډیزاین شوي. لکه فار ایگزامپل MS Word دی. MS Word زموږ د څه لپاره ډیزاین شوی؟ په هغه کې موږ ټایپینګ کولی شو، یو ریپورټس ډاکومنټس پکې موږ جوړولی شو، یا ګرافیکس ډیزاینینګ فوټوشاپ دی په هغې موږ ډیزاینینګ کولی شو، یا ګیمینګ دی. نو هغه سپیسیفیک یو ټاسک لپاره چې کوم ډیزاین شوی نو هغه ته څه وایي؟ اپلیکیشن سافټویر. بیا د اپلیکیشن سافټویر زموږ سره ټایپ اف اپلیکیشن سافټویر دی. هغه کې پروډکټیوټي سافټویر دی. This includes software programs such as Microsoft Office, Google Docs and Adobe Creative Suite that are used for business and personal productivity tasks such as creating document and presentation. پروډکټیوټي سافټویر زموږ سره هغه سافټویر دی چې هغه په هغه کې زموږ سره مایکروسافټ اپس دی، ګوګل ډاکس دی، اډوب دی. په دې کې موږ د پرسنل دغه لپاره یوز کولی شو او پرسنل ټاسک په هغه کې موږ پرفارم کولی شو، لکه اگر ډاکومنټس موږ یا پاور پوینټ کې موږ پریزنټیشن جو ته پروډکټیوټي سافټویر وایي. بل زموږ سره ایجوکیشن سافټویر. د سافټویر ډیزاین ټو هیلپ ان ټیچینګ اینڈ لرنینګ. دا سافټویر دی چې هغه د ټیچینګ یا د لرنینګ پرپز لپاره چې کوم ډیزاین شوی نو هغه ته څه وایي؟ ایجوکیشن سافټویر. فار ایگزامپل زموږ سره لینګویج لرنینګ سافټویر چې کوم دی هغه زموږ سره ایجوکیشن سافټویر دی. بل زموږ سره انټرټینمنټ سافټویر. زموږ سره انټرټینمنټ سافټویر هغه سافټویر دی چې هغه کې موږ گیمز کولی شو، میوزیک، ویډیو پلیئرز وغیره، دا دې ته انټرټینمنټ سافټویر وایي. کمیونیکیشن سافټویر زموږ سره هغه سافټویر دی چې هغه موږ د کمیونیکیشن پرپز لپاره استعمال، لکه ایمیل شو، واتساپ شو، ویډیو کانفرنس، زوم اپلیکیشن شو، دا موږ د کمیونیکیشن سافټویر موږ دې ته ویلی شو. ویب براوزر. ویب براوزر زموږ سره څه دا یو سافټویر دی که نه. These are the software program that allow user to access and navigate the internet such as Google Chrome, Mozilla Firefox and Microsoft Edge. زموږ سره براوزر هغه دی که نه، ګوګل کروم زموږ یو براوزر دی. په دې په ذریعه دا یو سافټویر دی زموږ سره، په دې په ذریعه موږ یو یوزر موږ چې کوم دی انټرنیټ ته اکسس کولی شو، نو دې ته څه وایي؟ ویب براوزر. بل زموږ سره کمپیوټر اپلیکیشن ان ډیفرنٹ وی. بیا کمپیوټر اپلیکیشن زموږ سره په کم دا یو بل لیکچر دی خو موږ په دې کې مشغله دی. کمپیوټر چې کوم دی زموږ سره کم فیلډس کې چې کوم دی یوز کیږي، نو کمپیوټر زموږ سره یوز کیږي په افیسز کې. په هغه کې موږ کمپیوټر آر یوز فار ورډ پروسیسینګ انسټیډ اف یوزینګ ټایپ رایټر. مخکې به زموږ سره ټایپ رایټر یوز کېده، نو په هغه کې به غټې غټې بټنې به وي، سکرین وغیره پکې نه وو، نو په هغه کې به موږ لیټر وغیره چې کوم دی لیکو. خو په هغه کې یو ډس ایډوانټیج ده چې په هغه کې موږ یو په یو لیټر څه لیکو، نو په هغه کې څه غلطي وشوه نو هغه بیا موږ ریموو کوو، ټوټل چې کوم دی پاڼه به ضایع شوه، بیا به د سره نه لیکو. په کمپیوټر ډیجیټل کمپیوټر کې دا پیدا ده چې په دې کې موږ نه یو غلطي وشي نو هغه موږ بیک سپیس سره ریموو کړو او واپس هغه ولیکو. نو once change are made in the existing document stored in the computer instead of retyping the whole. د کمپیوټر کې چې کوم دی موږ یو څه چینجز کوو نو هغه موږ په اسانه کولی شو، او ټایپ رایټر کې موږ نشو کولی. او پرنټر کې immediately produce a many copy. او پرنټر زموږ سره چې کوم دی many copies produce کوي immediately. دا زموږ سره د دې مقصد دا دی چې کمپیوټر موږ په افیسز کې یوز کوو. کمپیوټر یوز ان بینک. Computer is also used in bank for different. کمپیوټر موږ په بانک کې هم یوز کوو کنه، په بانک کې په تاسو کتلي ډیفرنٹ پرپز لپاره موږ یوز کوو. Banks keep most of the record and data on the computer. Bank account are maintained on computer to avoid duplication and any chance of error. بانکس کې زموږ سره اکثر ریکارډ او ډیټا په کمپیوټر باندې موجود وي، او هغه چې کوم اکاونټس دي هغه مینټین کیږي د څه دپاره چې څه ایرر پکې زموږ سره رانشي. The checks are read by MICR. Magnetic in character recognition is a device used to allow the data unchecked to read by machine. زموږ سره په بانک کې یو بل ډیوایس یوز کیږي هغه د MICR وي، Magnetic in character recognition. دا یو زموږ سره یو ډیوایس دی چې دا زموږ سره چیک ریډ کوي. دې چیک باندې چې کوم دی زموږ سره
دا تاسو دا وینئ دا زموږ سره MICR دی دا پکې چیک پروت دی دا بیا زموږ سره د کمپوننټ اف د چیک دی په دې چیک کې چې کوم دی IBN نمبر یې راوټینګ نمبر یې او برانچ کوډ نو دا زموږ سره په میګنیټک انک باندې چې کوم دی دا پرنټ شوي دا نمبر سپیشل کریکټر نه دی دا زموږ سره په میګنیټک ان باندې دغه شوي نو دا MICR کې دا کیږي نو دا چې کوم نمبر دی دا ریډ کوي په دې لپاره چې یاره څه فراډز وغیره پکې ونشي یا ټول ډیټیل بیا پته لګي چې دې کس دا دی دا اکاونټ دی دا اکاونټ نمبر دی دومره وډرا شوی دومره نو د هر څه چې کوم دی زموږ سره د کسټمر چې کوم ریکارډ دی هغه زموږ سره ټریک کوي صحیح شو دا زموږ سره MICR چې کوم دی په بینک کې یوز کیږي Computer in industry. Computer په industry کې څنګه use کیږي Computer is used to control manufacturing system and continuous running of the machinery. Computer زموږ سره په industry کې use کیږي چې کوم یو product جوړیږي یا یو machinery چې کوم رن کیږي هغه continuous running نو هغه زموږ سره control وي نو دا helpful in monitoring temperature بیا temperature زموږ سره monitor کوي یا یو pressure دی هغه معیار کوي نو زموږ سره different purpose لپاره په industry کې computer use کیږي بل زموږ سره کمپیوټر ان ایجوکیشن کمپیوټر زموږ سره په سکول کې یوز کیږي په کالجز کې یوز کیږي په یونیورسيټي کې یوز کیږي د ډیفرنٹ پرپز لپاره او ماشومان چې کوم دی ډیفرنٹ لرنینګ سکل پیز د کولای شي لکه یو ډیفرنٹ شیپس هغه ډیفرنٹ کوي کلرز په دا کوي ډرا کوي او سټوډنټ چې کوم دی ګرافیکس په جوړي چارټس په جوړي دا موږ په ایجوکیشن پرپز لپاره یوز کوو کمپیوټر بل زموږ ټریننګ لپاره موږ یوز کوو کمپیوټر از also to train people such as pilot د پایلټانو د ټرین کولو لپاره هم کمپیوټر یوز کیږي یو ورکینګ ماډل کار کوي چې ایروپلین هغه ته کاک پیټ وایي هغه یو جوړ شوی یو کمره شانتي او په هغه کې چې کوم دی یو غټ سکرین د هغو مخ ته لګېدلی او داسې شو کیږي چې دیو یو ریل چې کوم دی دیو ناستي یا تاسو کتلی هغه 3D فلمونه یا ګیمز دي که نه نو هغه سړی ولګوي نو سړی دا وایي چې یاره دا خو یو ریل ګیم زه کومه دغه شانتي پریکټس لپاره یا د ټریننګ لپاره کمپیوټر مونږ یوز کولی شو Computer aided design. Computer use a designing tool for engineer, architect, and designer to perform their large and complex job in very short period. او دا غرنګي computer aided design کې موږ یوز کولی شو یو انجینیر دی هغه په دې کې نقشه جوړوي کول ډرا کې اټوکیټ کې سوري اټوکیټ کې جوړولی شي کمپلیکس جاب سمپل دغه چې کوم دی هغه کې یوز کیږي لکه فار ایگزامپل کار میکینګ کم ګاډي چې جوړي په هغه کې یوز کیږي ډیزاینینګ اپس بلډینګ جوړیږي یا شاپینګ پلازا جوړیږي نو هغه لپاره یو انجینیر یو نقشه جوړوي په دې کې موږ دا یوز کولی شو خو بیا هیلث کیر کې موږ څنګه ډاکټر چې کوم دی یو ډایګنوز النس بای انټرنګ پیشنټ سایمټمز ان کمپیوټر هغه سایمټم ورکړي نو هغه زموږ سره چې کوم دی یو بیماری معلومه کړي او بیا ډاکټر د هغه مطابق چې کوم دی پریسایب میډیسن اکارډ د هغه مطابق دوايي به ریکمنډ کړي نو ډاکټر چې کوم دی فاینل ډیسیژن به په خپله لري خو دا کوم پروسس چې کوم دی هغه سپیډ اپ کوي لکه یو کمپیوټر دی الټراساوند کوي که نه الټراساوند کمپیوټر هلته مشین دغه کې یو ټول ریکارډ زموږ سره په کمپیوټر کې څه وشي او بیا هغه جنریټ کړي نو دې رنګه دغه رنګه چې موږ هیلث کیر کې دا یوز کولی شو کمپیوټر ان لا In law chambers, computers are used to store a data bank of all those cases have been readily solved or decided. په لا کې موږ په عدالت کې کوم کیسونه چې موږ سال شوي یا پینډینګ کې نو هغه زموږ سره ټول ډیټا په کمپیوټر باندې سټور کیږي زموږ سره بل دی پولیس ډپارټمنټ کمپیوټر یوز کوو د کم کریمنل چې د هغه د نیولو لپاره او د کریمنل چې کوم ریکارډز دی هغه په زموږ سره په کمپیوټر باندې سټور وي کمپیوټر موږ په کور کې استعمالو په کور کې یو ضروري نن سبا ډېر ضروري یو دغه دی کمپیوټر باندې ماشومان گیمز کوي یا په موږ پکچر پلی کوو پکچر په موږ ډرا کوو میوزیک په پلی کوو مووي په ګورو تلاوت په اورو او نور څه لیکل په کولی شو بل زموږ سره سیسټم یونټ کمپوننټ دي سیسټم یونټ کمپوننټ څه ته وایي سیسټم یونټ د کمپیوټر چې کوم یونټس کمپوننټ دي هغه زموږ سره مدر بورډ سیسټم بورډ مین بورډ سیسټم بورډ دا زموږ سره مدر بورډ دی سیسټم بورډ هم ته مونږ شو ویلې مین بورډ هم ته شو ویلې درې واړه ته مدر بورډ دا زموږ سره مدر بورډ دی تاسو کتلی شئ دې ته کمپیوټر سیسټم کیس کې چې دننه کوم غټ بورډ وي هغه ته مدر بورډ وایي دا زموږ سره مدر بورډ از د پرایمري سرکټ بورډ دیٹ connects all the component system including CPU, RAM, storage device, input output devices and other peripherals په مدر بورډ کې زموږ سره دا یو پرایمري سرکټ بورډ دی چې هغه زموږ سره ټول کمپوننټ چې کوم دی سیسټم کمپوننټ کنیکټ کوي لکه په هغه کې زموږ سره CPU دا ریم دی سټوریج ډیوایسز انپوټ آوټپوټ ډیوایسز ان ادر
زموږ سره هغه زموږ سره لکه دا زموږ سره مدربورډ دی په دې کې ټول چې کوم دی اویلیبل دا پکې سی پی یو ده تاسو کتلی شئ که نه مایکرو پروسیسر ورته وایي دا زموږ سره ریم ده په دې ځای کې ریم زموږ سره انسټال رینډم اکسس میموري دا زموږ سره ویډیوګراف دا هارډ ډرایو د هارډ ډسک دی دا سی ډي ده دا چې زموږ سره نور په دې کې سلاټس دي صحیح ده نو دې ته مدربورډ وایي چې هغه کې زموږ سره ریم دا هر څه پې انسټال دي او هغه زموږ سره ټول اوورال نور کم کمپوننټس دي هغه زموږ سره کنیکټ کوي It has a number of connectors and slots that allow for installation of various components such as RAM, expansion card, and storage. او په دې کې زموږ سره number of connectors او slots دي چې هغه allow کوي څه دپاره په هغه باندې موږ مختلف components انسټالولی شو لکه RAM پې انسټالولی شو expansion card پې انسټالولی شو storage device پې موږ انسټالولی شو The RAM slot are also important component of the motherboard. RAM slot زموږ سره دا زموږ سره RAM slot دي چې په هغه باندې یو اهم component دی په motherboard باندې چې په هغه کې موږ ریم انسټالو دی allow for the installation of random access remote په دې باندې موږ ریم انسټالو نو په دې ریم سلاټس کې صحیح شو او ریم زموږ سره یو ټمپرري سټوریج ډیوایس دی او په سی پی یو کې دننه هغه موږ سره ټمپرري ډیټا سٹور کوي بل زموږ سره مدربورډ اصل کې زموږ سره یو ایکسپنشن سلاټس په هغه کې هم وي چې هغه علاوه کوي په هغه کې موږ اډیشنل هارډویر کمپوننټ انسټالو لکه ګرافیکس کارت په موږ انسټالولی شو ساوند کارت په انسټالولی شو نیټورک ګرافیکس دا موږ په کوم ځای کې انسټالولی شو په ایکسپنشن سلاټس کې او expansion slot زموږ سره different types دي په هغه کې زموږ سره peripheral component interconnect وي PCI AGP accelerated port component دا زموږ سره دی ټایپ وي بیس سی پی یو ساکټ زموږ سره یو اهم کمپوننټ دی هغه په مدربورډ باندې چې په هغه کې موږ سی پی یو انسټالولی شو سی پی یو موږ چېرته انسټالو په مدربورډ باندې په سی پی یو ساکټ کې بیا زموږ سره انپوټ آوټپوټ کنیکټر وي په مدربورډ باندې چې هغه علاوه کوي چې په هغه باندې موږ مختلف انپوټ آوټپوټ ډیوایس چې کوم دی کنیکټ کوو لکه کیبورډ ماوس مانیټر پرنټر ان سپیکر چې موږ په کوم ځای کنیکټ کوو هغه ته وایي کنیکټر انپوټ آوټپوټ کنیکټر ورته وایي These connector can be different type or they different types such as USB, HDMI او VGA video graphics array دا زموږ سره ډیفرنٹ کنیکټر په دې باندې موږ کنیکټ کولی شو او بل زموږ سره بایوس بیسیک انپوټ آوټپوټ سیستم دا یو چیپ دی په انذر په مدربورډ باندې یو انذر امپورټنٹ کمپوننٹ دی دا ریسپانسیبل وي د څه دپاره انیشنلایزیشن اینڈ ټیسټینګ د هارډویر کمپوننٹ دا چې کله موږ کمپیوټر آن کوو نو دا ریسپانسیبل وي چې کوم انیشنل سټارټینګ کې او کوم هارډویر کمپوننټ چې کوم دی هغه ټیسټ کوي نو د دې لپاره دا ریسپانسیبل وي بل زموږ سره سنټرل پروسیسینګ یونټ یا مایکرو پروسیسر ان بیسیک کمپوننټ زموږ سره سی پی یو څه ته وایي یا مایکرو پروسیسر ورته موږ هم شو ویلو د هغه بیسیک کمپوننټ زموږ سره څه دي نو سنټرل پروسیسینګ یونټ سی پی یو از د مین پارټ اف د کمپیوټر سیسټم دا د کمپیوټر زموږ سره مین پارټ دی او it is also known as the brain of the computer او دا د کمپیوټر دماغ هم موږ ویلی شو it control all the working of the computer او دا د کمپیوټر ټول کار چې کوم دی کنټرولوي it is IC integrated circuit chip of square shape or rectangular place in the motherboard of the computer او دا زموږ سره یو integrated circuit chip دی square shape یا rectangular shape دا زموږ سره سی پی یو ده او دا په مدربورډ باندې لګېدلی سی پی یو چې کوم دی کنیکټ کوي ټول پارټس اف د کمپیوټر څه دی کنیکټ کوي زموږ سره سی پی یو کنټرول آر انسټرکشن سټوریج اف ډیټا انپوټ اینڈ آوټپوټ اپریشن اینڈ فنکشن اف آل ډیوایس او سی پی یو زموږ سره څه کنټرول کوي ټول انسټرکشن کنټرول کوي سټوریج اف د ډیټا هغه هم کنټرول کوي انپوټ آوټپوټ چې کوم اپریشن دی هغه هم پرفارم کوي اټ السو ریفر ایز د پروسیسر آر مایکرو او دې ته موږ پروسیسر یا مایکرو پروسیسر هم شو ویلی بیا د سی پی یو زموږ سره 3 بیسیک characteristic of microprocessor دا تاسو د ایگزام کې هم شي راتلی there are 3 basic characteristic of microprocessor نو هغه زموږ سره 3 دي instruction set دی it is the set of instruction that the microprocessor can execute دا زموږ سره instruction set دی instruction set څه ته وایي دا زموږ سره set of instruction دی چې یو microprocessor چې کوم دی هغه execute کوي نو هغه ته زموږ سره instruction set وایي بل زموږ سره bandwidth bandwidth زموږ سره is the number of bits processed in a single instruction دا زموږ سره number of bits دي چې هغه یو single instruction کې چې کوم دی یو processor چې کوم دی هغه process کوي نو ته څه وایي bandwidth clock speed څه ته وایي clock speed determine how many instruction per second the processor can execute clock speed موږ سره دا معلوموي که نه چې زموږ سره پر سیکنډ څومره انسټرکشن چې کوم دی یو پروسیسر ایگزیکیوټ کوي او هغه زموږ سره معیار کیږي په میګا هرټز کې
basic component of the CPU اوس هغه characteristic وو زموږ سره اوس د CPU basic components کم دي CPU components کم دي نو CPU consists of the following component زموږ سره هغه کې arithmetic logic units دي ALU ته موږ وایو this basic part of the CPU deal with all mathematical calculation دا arithmetic logic unit چې کوم دی دا پارت د CPU دا زموږ سره څه کوي ټول څه پرفارم کوي all mathematical calculation کې زموږ سره arithmetic operation راځي او logic operation راځي صحیح ده it is further divided into two parts هغه به په دوه پارټس کې زموږ سره ډیوایډ شوی فار ایگزامپل زموږ سره arithmetic units دي arithmetic unit زموږ سره کم دي arithmetic unit زموږ سره دا دی deals with arithmetic calculation چې هغه زموږ سره arithmetic calculation ډیل کوي لکه فار ایگزامپل addition جمع minus subtraction multiplication زموږ سره څه دي arithmetic operation دي ته موږ وایو arithmetic units ورته وایو صحیح ده بل زموږ سره logic unit LU deal with all logical comparison چې هغه کوم زموږ سره comparison چې کوم logical operators دي هغه سره ډیل کوي لکه فار ایگزامپل greater than less than equal to دا زموږ سره logical operation دي لکه فار ایگزامپل greater than زمام چیرې 2 is greater than 1 نو نه د greater than لپاره دا استعمالېږي less than لپاره دا استعمالوي equal to صحیح شو دا زموږ سره input device دلته موږ ورکو کمپیوټر ته د کیبورډ په ذریعه input device په ذریعه صحیح ده هغه باندې بیا CPU control unit او arithmetic operation په پرفارم کوي فار ایگزامپل مونږه 2 جمع 2 دلته ورکو از ایکول ټو 4 نو 2 جمع 2 چې مونږه ورکو نو دا سی پی یو چې کوم دی په دې باندې پروسیسینګ سټارټ کی د ارثمیټک اپریشن وکي جمع ځکه چې 2 جمع 2 جمع پکې زموږ سره ارثمیټک اپریشن دی نه پر پام کی به از ایکول ټو به پکې لاجیکل اپریشن پر پام کی از ایکول ټو 4 نو به مونږ ته کوم دی اوټپوټ په ذریعہ باندې مونږ ته ریزلټ راکړي صحیح ده او بل زموږ سره کنټرول یونټ control and manage all processing of the computer څومره processing دی کنه هغه control unit چې کوم دی manage کوي process کوي it extract instruction from the memory the memory دا instruction چې کوم دی extract کوي decode کوي and execute کوي هغه به execute کوي it call the ALU when necessary او چې کله ALU ضرورت وي نو هغه هم کال کوي it also arrange storage and direct to the data او دا بیا زموږ سره storage چې کوم دی هغه هم arrange کوي او بیا ډیټا موږ ته راکوي او صحیح سره په دې طریقه باندې زموږ سره دا کنټرول یونټ کار کوي thank you so much امید دی کلاس مو خوښ شوی نن د کلاس لینت یو خو ان شاء الله موږ به داسې ټاپک سټپ بای سټپ دا کور کوو نو تاسو ته ټول ته په اخره کې ریکوست دی چې دا ویډیو لایک کړئ سبسکرایب کړئ شیر کړئ او په یوټیوب په کمنټس کې تاسو ته څه مسله وي نو هغه ماته کمنټس کولی شئ ان شاء الله زه به تاسو ته ریپلی درکوم thank you so much